ابراهيم عليه الصلاة والسلام یو ځل راغی چې د شپې اودش نو خوب ویني. الله تبارک وتعالى ورته فرمای ابراهیم دا اسماعیل ذبح کده حلال کا زما په لار کې حلال کا چې سار شو ابراهيم عليه الصلاة والسلام او خان حلال کو سلو خان حلال چې بیا اودش بیا خوب ولیدو ابراهیم اسماعیل حلال کا نو چې سار را پاسې د نبی سلو خان حلال چې په درې مشپه وده شو وی خوب یې ولیدو ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال کا ته خان حلالای زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم. او ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی نه زما د بچي قرباني غوښتې ده. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو ماته الله تبارک وتعالی زما د بچي قرباني غواړي. هاجري بیبي ته وی خپلې بیبي ته وایي دا زما دا بچی تیار کا موږ د یو لوی میلمه خواله ځو یو لوی میلمه خواله په میلمستیا باندې ځو. هاجری بی اسماعیل علیه السلام تیار کو ابراهیم علیه السلام د ځان سره رسی او چړه پټ اغستې دي. اسی مور د کوسه تو وامه چې الله تبارک وتعالی قرباني غوښتي اسې چې دا انکار وکي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو. هاجری بی داسې سنبال کو لکه څنګه چې دا زمونږ زمانه کې بچی د پلار سره چرته ځینو میندې سنبال کی کنه کرانګي مور سنبال کو. ابراهیم علیه السلام روان دي اسماعیل علیه السلام د لاس نیولې روان دي دواړه. په دې کې شیطان چې او په شیطان په بدن اور بل شو. دا خو د دنیا په تاریخ کې لیکل کېږي چې داسې هم په تاریخ کې تیر شوی چې د الله په نوم باندې یو سړي خپل زوی قرباني کړی دی. چېرته شیطان برداشت کولی شو. راغی هاجري بیبي له د بوډۍ ښځې په شکل کې وی هاجري وی ها حضرت څه شو سیف څه شو یاره هغې خو د چا خواله په میلمستیا باندې لاړو خلیل الله دی که نه د الله میلمستیا له روانو د الله دوست دی د چا خواله په میلمستیا باندې لاړو میلمستیا نشته دی اسماعیل حلالي له روان کړی دی. هاجره بیبي ته وایي دا ته څه وایې داسې کیدی شي یو پلار به چېرته بچی لار کې دا ته څه وایې هغه ورته وایي نه که نه ده ته د ده رب فرمایلی دي ځکه یې روان کړی دی. الله هاجره بیبي ورته وایي چې کله ورته زما رب ویلي دي کو زما په غېږ کې سل اسماعیل او هغه د الله د نوم نه قربان یو اسماعیل سل اسماعیل زما د نوم د الله نه قربان شي. شیطان دغلته ناکامه شو. راغی د ماشوم په شکل کې اسماعیل علیه السلام ته وایي اسماعیل تا ته پته بابا دې چېرته روان کړی وی او موږ د چا خواله په میلمستیا باندې ځو. وی نه اسماعیله بابا دې حلالۍ. اسماعیل علیه السلام ورته وایي څه بېوقوفه یې بچي چې حلال کړي دي هغه په ما دومره مهربان پلار دی هم حلالۍ. وی نه که نه ستا رب ورته ویلي چې دی حلال کا. اسماعیل علیه السلام ماشوم دی د 14 کالو دی. شیطان ته څه جواب ورکوي وی زما رب چې ورته ویلي نو زما سر ترې نه قربان. ابراهیم علیه السلام له د مشر سړي په شکل کې راغی وی ابراهیم ډېر هوښیار سړی ښه ما خو ته ډېر هوښیار حسابولې خو ته ډېر کم عقل وختې. وی ولې وی بچی دې روان کړی حلالې لکه نه ویا وی په خوبونو چا بچي حلال کړي دي ته کم عقل انسان وختې ما خو چې ته ډېر هوښیار یې. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا هغه لعین دی چې کوم زما نیکه آدم علیه السلام ته یې وسوسې اچولې وي. ابراهیم علیه السلام کاڼی راواغستو ګزار یې پرې وکړو. ابراهیم علیه السلام په یو ځل د کاڼي ګزار وکړو دویم ځل یې پرې وکړو درېیم ځل یې پرې وکړو. الله ته دا ادا دومره خوښ شوه چې شیطان ابراهیم علیه السلام د هغې ځای نه وزغله.